طنز ډیرو درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. یو بل ځانګړي راپور د چمتو کولو لپاره د دې سالون مخې ته راغلی یم. په دې سالون کې دننه د خپل وطن او خپل تولید تر عنوان لاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې د افغانستان په دننه تولید شوي مواد نندارې ته ایښودل شوي دي. موږ او تاسې هم ورځو، دننه ورځو، ګورو چې زموږ او ستاسو هیواد کوم تولیدات لري، مهم تولیدات یې څه دي. راځئ په ګډه یې ننداره کوو. تاسې له ما سره شئ او هیر به نه شي. افغان فانز در سره سبسکرایب کړئ. راځئ. ډیرو درنو لیدونکو د دغه نندارتون دننه یو راځو د خپل وطن تولیدات ګورو چې څه نندارې ته وړاندې شوي دي. زه یو ګورم، تاسو هم راسره شئ. په دې پیل کې د میلکو کمپنۍ تولیدي مواد دي. ته یې مسؤل یې. سلام علیکم. سلام علیکم. ستړي مه ښایست په خیر ژوندی اوسئ. تاسو ښه یاست؟ نندارې ته راوړي ده. تر هر څه دمخه تاسو ټولو ته سلام او درنښت په دې هیله چې لیدونکي ټوله جوړ روغ یې. نندارتون دی خپل وطن خپل تولید. نو میلکو ګروپ هغه ګروپ دی چې حساب پر کېږي په کندهار کې. نو د میلکو تولیدات تاسو ټوله وینئ چې زموږ د یوازې د شیدو د تولید څخه 42 کلمه شیدې جوړوو او دلته مو ټوله نندارې ته راوړي دي چې د هغو له جملې څخه د شیدو د تازه شیدو څخه چې هغه شیدې چې د غوا څخه لوشل کېږي، بیا موږ د هغو څخه تر دغه اندازې پورې چې دا زموږ نوی پروډکټ دی میلکول په نامه شیدې دي چې دا تقریبا 6 میاشتې اکسپایري لري او دا د کندهار څخه د افغانستان ټولو ولایتو او ترڅنګ بهرني هیوادو ته د دې ځای څخه شیدې وړي. یعنې دا د افغانستان دپاره میلکو ګروپ یو افتخار دی. ترڅنګ نور تولیدات دي چې هغه ریلکس په نامه شیدې دي، ترڅنګ د بیکرۍ تولید دی، پیک چای دی. تقریبا یوازې چې ما مخکې په خبرو کې ویله چې د شیدو د تولید څخه موږ 42 کلمه چې د هغو څخه عمده شیدې، مستې، شلومبې، چکیده، پنیر، پیروی، شیبرینج دا ټوله راځي. او د هغو ترڅنګ زموږ دغه پنیر دی، تاسو ذایقه بیا ټیسټ کړئ، دا مو پنیر دی پیور شی دی. او ترڅنګ موږ چې میلکو ګروپ یادیږو نو بیا تر هغه ترڅنګ موږ د بیکري اړخ لرو متفرقه، د هغه ترڅنګ موږ د چایو اړخ لرو چې دا پیکینګ چای د کینیا هیواد یا مافروسیس پیکینګ یې د لیک کېږي. ترڅنګ د کور ډوډۍ لرو، طبخي ډوډۍ لرو، اچار لرو، دا ټول زموږ پروډکټ دی. حتی دغه فلټر ګلاسي اوبه دي چې دا زموږ د تولیداتو دي. بهیر ګروپ ورپسې دا نور میزونه دي، دوی نوم نسته. اجاڼۍ دی. اجاڼۍ خبرې را سره کوې؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ په خیر یې؟ جوړ اوسې. اجاڼۍ چې راوړي دغه د لاسي کارونه دي، دا کاروبار دې سره خپل بچیان په ساتو. خپله دې ګنډه دي ټول؟ خپله مې ګنډه نوړې مې هم د شپې ناست یو، د ورځې ناست یو، په دا خپل د بچیانو یو ګوله په پیدا کوو. یا دا ځای ته خو دا چې خدای خیر وکړي دلته هم دغه کېږو، دغه ته خلقي شریف ته یې ومړو، هلته 9 منټ یې ومړو، په دغه موږ خپل د بچیانو یو ګوله ډوډۍ پیدا کوو. ډېر ښه. خوشحاله اوسې. تا ول خپله یې ګنډم او لوڼې مې دي؟ لوڼې چې مې دي زه په خپله یم دغه ناست یم. یو څه د کور نه پقه پې کېږي. بس د کور نه ګزاره هم کېږي، شل ډېر څه پیدا کېږي، بله خو په شي کې نه پیدا. تارونه اوس ګران دي، دا نه په 80 افغانۍ دي.
وا بس د کور سرپرست بیا څوک د کور پرست بیا زه په خپله خواره کوم نارینه نه لرې نارینه مې میړه مې خاوند مې سپین ږیری دی هلکان مې چې درې هغه په مکتب کې دي دوی مې نجونې په مکتب کې دي نچلکې غټې کې دي د شپږو کالو پورې مکتب په کلي کې وایي موږ د ناکلینو د هغوی د مکتب مصارف هم له همدې پوره کوي بار بیا زه هغسې ماښام چې راشي خوارن کې ماپښین نو سهار نه کې دوی هم کومک کوي زه هم په سپین سر ورته ناست یم کامیابه اوسې اجاڼۍ خدای دې خیر درکړي الله دې اجر کړه سره خدای دې راځئ موږ ته لږ لار راکړئ ډېر وبښئ دلته نور مرحبا صنعتي ګروپ دا اندې که شیان دي دغه مسؤل ته تلیفون مې که دې وبښئ او کاټ کړي چې موږ یو مرکه در سره وکړو سلام علیکم وعلیکم السلام دا چې راوړي بیخي نوي شیان دي دا د انکشافیات د مرادي وزارت یو پروژه ده چې د بانس په زراعت او په صنعت کې کار کوي صنعتي شان یې دا دي تاسو وینئ تقریبا 10 څخه تر 40 پورې اضافه شان یې جوړ کړی دی او په زراعت کې هم کار کوي او تقریبا 1.5 سلو شاوخوا صنعتکارانو ته او د کار زمینه برابر کړې ده دا د کوم وزارت مربوط دی کلو پراختیا وزارت د کلو پراختیا وزارت ته هم دلته کار کوي زه د پروژې مسؤل یم په کندهار ولایت کې نوم دی نثار احمد ډېره مننه خوشحاله اوسئ راځئ دې خواته ورپسې نورې کمپنۍ دي کلید ګروپ کندهار طبي بوټو د کرنه او ترویج کوونکو ټولنه ورسره اتحاد کلا کمپنۍ سلام علیکم تاسو په نمایندګي څوک راسره غږیږي نو تاسو د خپل تولید معرفي کې موږ لیدونکو ته او مهرباني د اتحاد ډبل کولا کمپنۍ د تولیداتو څخه دي ټوله لکه هر یو سیب انار او ډیو او دغسې موږ نوی تولید لرو چې هغه د نایس په نامه باندې دی دا سټنډرډ تولید دی ډېر خوندور دی ډېر ښه ذایقه لري بالاخره دغسې اوبه هم تولیدي اتحاد ډبل کولا کمپنۍ او پنجي والا جوس هم تولیدوي څومره هیوادوال پکې په کار بوخت دي دې کمپنۍ کې تقریبا په دې کمپنۍ کې زموږ سره ډایرکټ او انډایرکټ ټوله کسان رسمي او غیر رسمي کسان زموږ سره 1.5 سل 180 کس پورې زموږ سره کارګر اخته دي کار راسره کوي او ټوله لکه تاسو چې ولیدل دغه شان ټوله تولیدي بله د خپل وطن له تولیداتو څخه استفاده له هغو کسانو سره مستقیمه او غیر مستقیمه مرسته ده چې له تاسو سره کار کوي خپل کور د حلاله روزي ګټي بله ټول هیوادوالو کار کوي ټول زموږ سره کار کوي بس خپل کور ته حلاله روزي وړي موږ هم په کار باندې موږ سره مصروفه یو خپل هم زه چې تاسو سره غږیږم زه خپله د دې کمپنۍ کارکوونکی یم او بس کور یم د دغه ټولو تجارانو ودان چې همدغسې کمپنیان یې جوړوي دغسې کمپنیان په دا ښار کې ټوله هیوادوال هم د خپل هیواد د تولیداتو څخه استفاده وکړي چې هغه نور هم پرمختګ وکړي نورې کمپنیانې هم جوړې شي بس نورو تجارانو ته مې هم دغه پیغام دی چې بس تاسې هم راسئ همداسې سرمایه‌ګذاري وکړي ټول همدغسې غریب هیوادوال به ټوله په کار باندې اخته شي ډېره مننه خیر مننه راځئ دې خواته ځو سیام پسرلی د سیام بزنس ګروپ مشر رئیس او مؤسس دی دغه نندارتونونه ټول د ده له برکته دي پسرلی صاحب ښه راغلاست ډېره مننه کور ودان خوشحاله یم تاسو سره مننه څنګه شو دا نندارتون څنګه و هدف مو څه و څنګه لاسته راوړنه مو لرله ولا په هدف مو دا و چې دا خلک وهڅوو تر څو د داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي یعنې که مرغه دې هدف ته ورسېدو تاسو ګورئ دلته اتیا غرفې دي مختلف تولیدات دي موږ کې چپ خپله تولیدوو موږ سبزیجات لرو میوهجات لرو وچه میوه تازه میوه ټول لرو دغه کالي د لاسي صنایع دي همدغه شوینده برخه کې دا ټول شیان لرو خپل زعفران لرو خپل بانکونه لرو خپل پروډکشن لرو خپل تلویزیون لرو دا ټول هر څه تاسو که وګورئ لبنیات دا داخلي توکي دي دا باید خلک وګوري خلک باید ترې استفاده وکړي نو دغه هدف دپاره چې دا خپل هیواد خپل تولید او د تولیداتو نه استفاده وکړو دا برنامه مو ترسره کړه 3 ورځو لپاره دوام کوي نن سبا بل سبا د خلکو په وړاندې پرانیسته دی هره ورځ سهار د اتونه د مازدیګر 5 بجو پورې به دوام کوي خلکو د ګډون کچه څنګه ده د ګډون کچه لومړی ورځ د والي صاحب مشران ټول راغلي ول وکته سبا ته به نور مشران هم راځي نور خلک به راځي انشاءالله ستاسو د رسنیو په همکاري به ډېر خلک ګډون وکړي راځي یاست حتما ولنه ډېر راځي د دې نندارتون کې موږ د هرات او د مزار شریف د لغمان ننګرهار د کابل زابل غزنی د خپل قندهار شرکتونه لرو چې دوی خپل توکي نندارې ته وړاندې کوي یعنی نن سبا او بل سبا قندهار د ټول افغانستان قربتوب کوي ډېر ښه مننه ښه وخت ولرئ
جګران آغا. دلته نندارتون ته څنګه راغلی؟ نندارتون ته رالو چې د خپل وطن تولیدات ووینو. ډېر ښه. مقصد لکه داسې تولیدات چې دوی د جوړ کړي لاسي صنایع دي او مثال په ضمن کې مشروبات چې په ضمن کې د لاسي غاړې دي او دغه ټول ووینو. نو موږ په دغه رالو چې د نندارتون دغه نندارتون کې چې درته ډېر جالبه وه؟ ډېر جالبه نو دغه لاسي صنایع دغه لکه لاسي غاړې او کالي او د سکولونه او دا ډېر جالبه وه. نور خو نو دا نور دواوې دي لکه د انارو د نورو میوه‌جاتو مثال دغه میوې هم دي او اناردانې هم دي او د دې د صفایي دغه مثال د فروټ د ټولو میوو ته دوی دغه ورکوي مثال صفایي ورکوي دغه د دې نه مخکې دې نندارتونو کې برخه اخیستې وه؟ بلې هغه مخکې د تاج محل کې وه. ورې ورغلی وم هغه هم ښه نندارتون و د خپل وطن تولیدات ډېر وو. ډېر ښه مننه خوشحاله اوسئ. تشکر سلام. ته څوک را سره غږېږي؟ موږ د خپل تولیداتو خپل دغه زموږ لیدونکو ته معرفي کوي. زموږ هغې خو شامپو وي چې وروره هینډ سینټنایزر دی او همچنان د کالو لپاره ضرب شوي ده د لوښ لپاره هم همچنان کار کوي. د هیواد په سطحه مو شی جوړ کړي دي تولید کړي دي. اوس غواړو چې د نندارتون تولیدېږي دا؟ د لې په کندهار کې تولیدېږي. دا ټول شیان کندهار دا ټول شیان تولیدېږي. مواد یې ټوله خام مواد یې ټوله هندي او ایراني دي او کار مو شروع کړی د هیواد په سطحه دی چې 50% ګټه مو ځان ته په نظر کې ده 50% ګټه مو هم کور والا ته په نظر کې نیولې ده. بلې وه ډېر ښه مننه. کور مو ودان. راځئ دې خواته. لاویس چپس په نمایندګي څوک را سره غږېږي؟ لاوا چپس لاویس یا دا نو دی غلط کړ یا لاوا سمه ده زه خطا سوم د سین مې په لاوا کې ورګډ کړ. نو سلام علیکم. وعلیکم السلام ورته بخیر. زه د خپل تولیدات را معرفي کړه. دا تولیدات په لې په کندهار کې تولیدېږي سلنټي او چپس دي. دوه رقمه تولید ډېر خوندور هم دي ماشاءالله. یوازې کندهار کې تولیدېږي همدلته مصرفېږي که یا نورې ولایتونو ته هم نورې ولایتونو نندارتون کې د خلکو د ګډونوالو دغه ریاکشن د تاسو د تولیداتو په اړه ښه و انشاءالله خوښ سو ټولو ملګرو خوښ سو انشاءالله کوم شکایت نه دی پېښ کړی. هیوادوالو څخه مو تمه څه ده؟ هیوادوالو څخه مو تمه دغه ده چې خپل تولید خوښ کړي خپل تولید وکاروي. بله خپل تولید څخه استفاده وکړي ترڅو خپل وطن خپل تولیدات وباسي. مننه. کور مو ودان. راځئ دې خواته. شاه مقصودی کندهاری زعفران والا سلام علیکم. سلامت زعفران دی راوړي دي؟ هو زعفران دا کندهاري زعفران دی؟ هو دا کندهاري زعفران دا نو دا زعفران چې پراته دي دا ګرد خاکریز ولسوالۍ دي. کندهار خاکریز. او په عیني منی کې مونږ کرلي دي زميش په خاني سره. خپل کړی؟ هو خپل مونږ دا پروسس او بسته‌بندي دا خپل هو ګرد کار خپل کړی دی. کوم معیار دی دا په شکه پیاس په لوړ معیار خو موږ خپل په سیاج موږ کړی دي. یوازې هیواد کې د نن مصرفوي کې د باندې نه یار دروس مو د خارج ته نه ځین کار کړی اوس په دلې په هیواد کې د نن نه کندهار کې نور ولایتو کې یا نور ولایتو ته کوم کلمن ته خلک وړي. قیمت کې څنګه دی؟ قیمت کې خوشش کا خو ډیر ارزانه دي زعفران د لوی سره بیا هم شي هغه ډیر مننه. کور دی ودان. نور انصاف ترین شرکت تولیدی مواد غذایی امید غزنویان ترازا امید غزنویان سره وغږیږو. سلام علیکم. با نمایندگی شما کیا گپ میزنن؟ تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی است برادر. معرفی کنین امید غزنویان. شرکت امید غزنویان ولایت غزنی. خب بله. تولید در غزنی میشه. تولید در غزنی است. بله. شرکت چند نفر کار میکنن به شما؟ تقریبا 8 نفر خانم کار میکنه. خب 4 نفر مرد قدیم کار میکنه. خب از این نمایشگاه چی به دست آوردین؟ فایده از چی بود بر شما؟ بخاطر که قدیم مردم اینجا ما مشتری شدیم. قدیم مردم شهر قندهار مشتری شدیم. خب به این خاطر ما اینجا مفید است. مفید است. بله 100% مفید. بله. با امید پیروزی شما. تشکر. راځه دې خواته. از ما یک شرط دار. چی شرط داری حاجی صاحب؟ ناخورده باید که شکر نکشید. خب بده که بخوریم. این خربوزه اچار است. اچار خربوزه است یا خربوزه اچار؟ خربوزه اچار خربوزه. خب اندیواری دایم باشه نه که 2 روزه. بهترین است. خب این رقم نباشه که یک روز کفش داشته باشه و دیگر روز موزه.
با امید لنبر تلفن ما در خدمت همشهریان محترم و از تولیدات وطنی استفاده. تولیدات وطنی دینما خربوزه یک دفعه بکشم که خربوزه را کنین نوش جام. قیمت هم نیست، هست ارزان. بهترین خربوزه افغانستان. موگا بچهای کورپوریشن. مگر لذت دانشون سیب بدخشان. مگر دایم باشی شاد و خندان. پروردگار مگر درد دور داشته باشه از مغز استخوان. میره خریداری کنی بوری بانی سر دسترخوان که میمان نان بسیار کنه نوش جام. نوش جام. عالیست کاکا. سلامت باشی. این لنبر ما کدام وقت همیشه که قرارداد میکنم من روش قرارداد. بله. چیز عطا محمد محمدی د غذایی مواد شرکت. صحیح. تشکر. می طرف. غذا. میوه خشک است. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ تشکر. زنده و سلامت باشین. تولید کجاست؟ تولید وطن ماست از ولایت‌های مختلف. مثلا زردآلو رو که می‌بینین ما 3 نوع زردآلو داریم از ولایت بامیان است. بله که از زردآلوی تازه را ما به 3 نوع کشته تبدیل کردیم که اشتق است، قلنگ است و چپنمک یا چپنمک است. بادام غوربندی است، بادام لوگر است و یک نوع محصول دیگه که اولین کمپانی پودر سنجد در افغانستان ثبت رجیستر شده و که میبینید کلا تولیدات افغانی خود ماست. تشکر میکنم از حمایت شما که آمدین و از غرفه شرکت تجارتی فتانه باید دیدن کردین. شرکت تجارتی فتانه باید. بله. این از ولایت مختلف شما جمع‌آوری میکنین و در یک شرکت او رو باز معرفی میکنین در بازار. بله. ما امروز 34 ولایت افغانستان جای هستیم که میوه خشک اونا را ما از دهاقین خریداری میکنیم و در کابل پروسس میکنیم و باز بعد از پروسس صاحب اجازه بعد از پروسس بازی ما میگیریم به کشورهای خارج آسیایی و اروپایی صادر میکنیم و خوشبختانه که به اسم خود کمپانی ما اونجا به فروش میرسن. و یک چیزی که من معلومات دارم است که میوه خشک افغانستان در خارج هم بازار خوب داره. به خاطر ارگانیک بودنش است که ما طبیعی او را خشک میکنیم و برای جامعه تقدیم میکنیم، چون دیگه کشورها که است ارگانیک نیست، مواد کیمیایی را با او جاین میکنن، مکس میکنن، به اون خاطر به خاطر صحت مضر است. به اون خاطر مواد افغانستان که از قبیل میوه خشک است زیادتر اون طرفا که تقاضای مردم است، به اون خاطر ارگانیک بودنش است. مثلا میبینین اینجا خیلی بادام عالی داریم که بادام است؟ بله بادام است، از ولایت لوگر است و بادام دیگه است که از اینو چی میگن این بادام؟ به اسم شاخ بز. شاخ بز. بادام شاخ بز. بله. خب از هموطنان چی میخوایی که از تولید وطن استفاده کنن؟ یک پیام ما برای همه جوانان و بزرگسالایی است که بیاین از تولیدات وطن خود استفاده کنیم. هرگاه ما استقلالیت اقتصادی داشته باشیم 100% به استقلالیت سیاسی دست می‌یابیم. 100% بله. و بیاین تا 2 روز که ما در اینجا قرار داریم بیاین از محصولات افغانستان دیدن کنین و حمایت کنین. به خصوص که ما خانما در رسم کمپانی خانماست و دهاقین ما که از خانماست، بیاین دست خواهرای خدا بگیرن تا خواهرایشان تکان بخوره، از استقلالیت اقتصادی خوب برخوردار باشه. هرگاه در فامیل استقلالیت اقتصادی وجود داشته باشه هیچ وقت خشونت به وجود نمیاد. تا کلگی تقویه شیم و یک افغانستان متکی به مواد خودش داشته باشیم. صحیح است؟ بله. تشکر. سلامت باشید. عزیزان محترم، ډیرو درنو لیدونکو، زموږ نننی ځانګړی راپور هم چې د دغه نندارتون څخه و د داخلي تولیداتو خپل وطن او خپل تولید تر عنوان لاندې دغه نندارتون و چې موږ تاسو په ګډه ننداره کړه. ډیر خوندور مواد پکې و چې ګران افغانستان کې تولیدېږي. نو په دې هیله چې دا تولیدات نور هم اضافه شي، په دې هیله چې افغانستان له هره اړخه په خپل ځان بسیا شي. دغه راپور همدلته پای ته رسوو. تاسې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ خپرونې وګورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.